السلام علیکم. سعودي عرب کې به تاسو خپل نېشنل اډرس چې دی دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ کله چې ستاسو کمپنۍ کې جاب وشي نو د نېشنل اډرس تاسو ته ډېر زیات ضرورت وي. نو دغه نېشنل اډرس چې دی دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې دوو طریقو سره به د نېشنل اډرس تاسو معلومولی شئ. اولنۍ کومه طریقه چې ده هغه لږه ګرانه ده، هغه به تاسو خپل ابشر کوم اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو په ګوګل کې لاګین کړئ، نو بیا به تاسو ابشر کې دننه لاړ شئ، دا به چک کړئ، تاسو ته به دا شو شي. نو نننۍ ویډیو کې تاسو ته زه بالکل اسانه طریقه ښیم چې تاسو به توکل نه اپلیکیشن انسټال کړئ او هغې کې به تاسو ته بالکل په اسانه ښیي. اوس به زه د موبایل سکرین ته تاسو ته به زه پریکټیکل طریقه ښیم چې تاسو به خپل نېشنل اډرس څنګه معلوموئ. ښه ملګرو، تاسو به خپل کوم نېشنل اډرس چې دی دا به تاسو څنګه میلاوئ. صحیح ده. اوس به تاسو ته زه بوځم توکل نه اپلیکیشن ته او تاسو ته به زه ښیم چې تاسو به خپل نېشنل اډرس څنګه میلاوئ. دا تاسو په دوو طریقو باندې هم میلاولی شئ، خو توکل نه کې چې دی دې کې لږ اسان دی او ابشر چې دی هغې کې لږ ګران دی. ابشر به تاسو په ګوګل کې لاګین کړئ او هغې کې به تاسو ته شو کړي او توکل نه مین اپلیکیشن کې تاسو ته شو کړي. صحیح ده. نو زه به توکل نه اوپن کوم. نو توکل نه اپلیکیشن چې دی دا ما اوپن کړ. دې کې تاسو ته په دې فرست نمبر باندې ښکاري پرسنل اینډ فیملی، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک نو دې کې به تاسو لږ لاندې راشئ. دا تاسو ته کته ښکاري نېشنل اډرس، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک نو دا به لږ سکرول کوي. تاسو دې کې به لاندې تاسو ته ستاسو د اقامې نمبر، ستاسو ډیټ اف برث او ستاسو د موبایل نمبر شو شي او دا به شین تاسو ښکاري کنټینیو، په دې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. دې باندې چې کله تاسو کلیک لغونې پروسس به کوي، دا اوس تاسو کتی شئ زمونږ کوم نېشنل اډرس چې دی هغه موږ ته شو شو. دغه نېشنل اډرس تاسو دلته نه خپلو ملګرو ته هم لیږلی شئ. لاندې شیر تاسو ښکاري، په دې شیر باندې به کلیک کوئ. تاسو په وټساپ لیږئ، په مسنجر لیږئ، په څه باندې تاسو چاته لیږئ نو دا تاسو لیږلی هم شئ. د دغه شانتې انفارمیشن لپاره زموږ دا پیج ځان سره فالو کړئ او داسې انفارمیشن ویډیوګانو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کوئ. د نوې ویډیو لپاره موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.